ترکیې پانګوالو ته د مولا برادر ادعا. ټول افغانستان امن دی، په کې پانګونه وکړئ. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د طالبانو د حکومت په یوه اعلامیه کې د مولا برادر په حواله راغلی چې حکومت یې د قانونو کرښې، برېښنا، زیربنا، صنعت، مخابراتو، سوداګرو او نورو برخو کې د پانګونې لپاره اسانتیاوې برابروي او له پانګونو څخه به هر راز ملاتړ کوي. مولا عبدالغني برادر په ترکیه کې د دغه هیواد د بهرنۍ سوداګرۍ د بورډ له مشر نایل اولمپیک سره کتلي. په دې غونډه کې د افغانستان او ترکیې د سوداګرو د شورا غړیو او یو شمېر سوداګرو هم حضور درلود. مولا برادر ادعا کړې چې اوس مهال پر ټول افغانستان کې امنیت تامین شوی دی. په دې ناسته کې پر اقتصادي او سوداګریزو مسایلو سربیره د پانګونې په برخه کې د شته فرصتونو په اړه هر اړخیزه خبرې وشوې. د طالبانو د حکومت د اعلامیې په اساس چې د ریاست الوزرا د مرستیال دفتر په خپل ایکس شبکه پخوانی ټویټ خپور کړی راغلی چې د ناستې د ګډون کوونکو شرکتونو استازو چې ډېرې په افغانستان کې د پانګونې مخینه او کاري تجربې لري، په افغانستان کې له پانګونې سره خپل پوره لیوالتیا څرګنده کړه. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا خپلو ویډیوګانو لپاره زموږ سره پاتې شئ تر بیا ښې چارې.